سلامونه حولینکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انګلستان کې یو خبري کنفرانس ته وویل چې موږ یو ځلې بیا غواړو بګرام ونیسو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د بګرام نیول لپاره امریکا په رښتیا هم لیوالتیا لري او غواړي چې بیا هم راسي افغانستان ته او بګرام ونیسي که نه. په دغه موضوع باندې خبر کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه، تر هر څه وړاندې زه یو خبر تاسو ته وکړم چې کله هم تاسو امریکا غواړئ افغانستان ته ترڅو د بګرام کې اوسئ، نو د دې لپاره لومړی تر هر څه دوی یو نړیوال پروتوکول ته ضرورت لري چې ترڅو یو نړیوال سند په افغانستان باندې جوړ کړي او د هغه نه وروسته دوی به یا نظامي حمله کوي. که نظامي حمله نه کوي بیا باید په افغانستان کې دوی یو قانوني حکومت جوړ کړي. د هغه حکومت نه وروسته لوی جرګه داهره کړي او لوی جرګې په غوښتنه باندې یو امنیتي تړون لاسلیک شي. د هغه امنیتي تړون په اساس باندې برته امریکا راتللی شي افغانستان ته. که دا کار یې ونه کړلو نو بیا مجبور دي چې پر اوسني حاکمانو باندې حمله وکړي او دا مکمل له منځه یوسي او دا چې منځه یوړل بیا دوی برته راسي افغانستان ته. دا یوه ګزینه. دویمه ګزینه دا ده چې دوی په اوسني حاکمانو ته یو مشروعیت ورکړي او دا چې مشروعیت یې ورکړلو او د دوی مشروعیت پر اساس باندې چې په ملګرو ملتونو کې د دوی به استازیتوب وسي، د دوی به یو رول وسي، د دوی به نمونشان وسي، د افغانستان استازیتوب به د دوی په لاس کې وسي. بیا به وروسته په ملګرو ملتونو کې یو مجلس شروع کېږي او د هغه ملګرو ملتونو د مجلس پر اساس باندې دا بیا برته افغانستان ته راتللی سي. دا درېیمه لاره ده. اوس په دې باندې زه خبرې کوم چې امریکا په رښتیا هم غواړي چې بګرام ته راسي. ګوره زه یو خبره کوم همدا اوس چې د جمهوریت په درېیم موضوع باندې تاسو ته وایم دا جمهوریت چې سقوط کړو او طالبان هم راوړه په دې خاطر یې راوړي دي چې په دغه سیمه کې دلته همدا اوس د مکتبونه باید بند سي، پوهنتونونه باید بند سي، تجارت باید بند سي، ژوند باید بند سي. دغه ټول کارونه چې دوی راغلي دي طالبان یې راوړي دي دا کارونه یوازې پر طالب باندې کولی سي. نور که یو قانوني حکومت دلته راغی قانوني حکومت کې دوی هېڅوک نسي کولی چې دغه ډول احمقانه او ظالمانه کړنې پر ملت باندې تطبیق کړي. نو یو خبره چې ده طالب د دغه دپاره راغلی دی. اوس که طالب لرې کېږي او برته امریکا بګرام ته راځي په کوم اساس باندې راځي؟ ګوره دلته په سیمه کې حالات بدل شوي دي. په سیمه کې چین چې دی خپل زور وایي، خپل قدرت اخلي، روسیه خپل زور وایي او خپل قدرت ترلاسه کوي همدا اوس، او اروپایي ټولنه مخ په ضعیفه کېدو ده، امریکا مخ په ضعیفه کېدو ده. نو ځکه دوی وایي چې که موږ رانسو په بګرام کې رانسو کښېننو دا د طالب نسخه چې ما جوړه کړې ده نور د نسخه په افغانستان کې کار نه کوي او دا نسخه امکان لري چې چین خپل تر کنټرول لاندې راوړي، روسیې خپل تر کنټرول لاندې راوړي او زما سره چې کوم اړیکې پخوا د پیسو د خاطر اوسي هغه پیسې به هم چین او روسیې ورته ورکړي. نو دا به زما سره هېڅ ارتباطات جوړ نه کړي. نو دا د امریکایي ویره ده. نو د امریکایي ویرې په اساس باندې دا امکان د دې شته چې نور طالب نسخه چې جوړه شوې ده لکه څنګه چې استاد سیاف وخت ویلو ډاکټر یو ډاکټر دی خو نسخې بدلیږي او را بدلیږي. اوس دا نسخه چې ده دا نسخه نور په کار نه کوي او خپل ډاکټر به راځي دلته کښېني. دلته چې ډاکټر راغی ډاکټر به څه کوي؟ ډاکټر به هم برته انتخابات کوي؟ نه کوي. دا ځل څه کوي؟ ټرمپ ویل طالبان موږ ته غوښتنې لري. طالبان غوښتنې لري یعنی معنا دا ده چې طالب ورسره وکړلي کوي، ورته امنیتي تړونونه ورکوي، ورته ځان ورکوي، هر څه ورکوي. نو دوی د طالب غوښتنې ویلو چې طالب موږ ته غوښتنې کوي. دغه تېرو ورځو کې چې کوم سفر زلمي خلیلزاد او د هغه ټیم کړی وی ما تاسو ته په ویډیو کې هم ویلو اوس یې ورځئ راشه کامنټونه وګورئ چې څومره خلکو ښکنځل کړي چې نه دا یوازې د بندیانو دپاره راغلي او دا د تجارت دپاره. ما هغه ویډیو کې تاسو ته ویلو چې د تجارت او د بندیانو په خاطر باندې یو خاص استازی کابل ته په پټه نه راځي. دا یو پټ هدف دی او د دې لپاره چې د چین او د روسیې څخه افغانستان وساتي. د دوی لپاره نوي پلانونه ورکول شوي دي، د هغه پلانونو تطبیق لپاره دا خلک راغلي. دا داسې نه دي چې خور په سر باندې راغلي او دوی چې څه یې وغوښتل هغه کوي. نو اوس هم چې ټرمپ دا خبره کړې ده یعنې معنا دا ده چې د طالب مشرانو سره خبرې شوي دي او طالب مشران په دې باندې قانع شوي دي چې موږ تاسو سره امنیتي تړون لاسلیک کوو، تاسو ته د بګرام هډه درکوو، تاسو د شینډن هډه درکوو، تاسو د کندهار هډه درکوو، تاسو د هلمند شورابک درکوو، تاسو د بلخ هډه درکوو. دا ټول هډې تاسو درکوو خو موږ خواهشات دي.
اوس نو چې د دې خواهشات څه دي دا تر اوسه پورې دا څه ډونالډ ټرمپ ویل لري چې د دې خواهشات څه دي مګر خواهشات یې د دې څخه ښکاري چې طالب وایي چې ما په رسمیت وپېژنه او ما ته دلته په افغانستان کې ځای راکړه زما مثلا د هیبت الله چې دی امیر دی دا د امیر پاتې سي دلته یو په نوم باندې جمهوریت جوړ کړه نورې رهبري مشترکه او پارلمان هم جوړ کړه هغه به ټوله ومنه مګر زموږ رهبري دلته دې وسي او موږ ته هم دا چې کله هم یو غلا او املا کېږي او اډوکې مډوکې موږ ته هم ورسېږي چې اشرارو ته اډوکې رسېږي موږ ته دې هم ورسېږي موږ ته دې هم یو څه غوښه ورسېږي د دوی خاص غوښتنې پر دغه اساس باندې دي نو دغه امکان لري چې امریکا برته بګرام ته راسي او که د بګرام ته راځي نو دا به د درې مرحلې چې تاسو ته مخکې مې ویلې یو مرحله به د طالب سره اجرا کوي او دی به راځي افغانستان ته راځي خو جګړه به نه کېږي ځکه چې که جګړه وسو دلته په جګړه کې امریکا برته تاوان کېږي برته د طالب چې کوم جنگي ګروپونه دي دا به د چین او د روسیې لاس ته ورسي او چین او روسیې به د دوی څخه بیا ګټه واخلي او بیا به دلته په افغانستان کې جګړه شروع شي که دا ځل جګړه شروع شوه نو دا ځل به امریکا لپاره ډېر ګران تمامېږي دلته اوس تاسو ته په خلاص باندې وایم دوه ګزینې شته دوه عام خبرې دي اوله خبره دا ده چې امریکا به راځي او دلته به د هر څه حالات به بدلیږي یا به مکتبونه به خلاصېږي پوهنتونونه به خلاصېږي ژوند به برته شروع کېږي تجارتونه برته شروع کېږي دا حالات به برته په افغانستان کې راځي او یا به په ډېر امکان شته چې امریکایي بیا به بیخي بالکل رانسي امریکایي به رانسي لکه څنګه چې اوس په بګرام کې د خپل رادارونه او خپل سیستمونه دوی د لرې څخه د قطار څخه کنټرولي کله دوی په پټه باندې راځي خپل سیستمونه چې خراب وسي هغه برته مینټین کیږي برته جوړیږي نو دغه ډول باندې امکان لري چې برته دوی د دغه لرې څخه د بګرام وساتي او دوی بیخي بالکل رانسي په څلورمې خبرې کې زه یو خبر تاسو ته کوم چې ولې ډونالډ ټرمپ غواړي چې هر ځل د بګرام خبرې وکړي چې موږ راځو د دې هدف څه دی چې نه راځي نو دا خبرې څه کوي ګوره دلته غواړي چې ډونالډ ټرمپ نړۍ ته وښیي چې طالب زموږ په کنټرول کې نه دی طالب یو خپلواکه ډله ده چې څه ظلمونه چې اوس په افغانستان کې روان کړي دي دا د امریکا په دې باندې خبر نه دی امریکا پر دې باندې اثرات نه لري او چې کومې مدرسې جوړ کړي دي سبا ورځ کې په بل ملک باندې په بل ملک عملي کوي زموږ په ادرس باندې فقط ډونالډ ټرمپ غواړي چې دلته نړۍ ته ادرس غلط وښیي او نړۍ ته ووایي چې نه زه په دې باندې هېڅ لاس نه لرم او طالب یو خپلواکه ده او هر څه کارونه دوی خپل کوي نو دغه ادرس غواړي چې نړۍ ته په غیر مستقیم باندې ورسوي نو کیسه هماغه کیسه ده چې جمهوریت چې چا جوړ کړی وي هماغه جمهوریت پخواني اشرار هغه امریکا جوړ کړی وه طالب هم امریکا جوړ کړی دی برتې راوړه او تر جمهوریت کله طالب سر چنده د امریکا په ګټه دی ځکه چې همدا اوس چې امریکا ورته وایي چې مکتب بندېږي پوهنتون بندېږي ژوند بندېږي قتل هم شروع کېږي چې څه طالب ته وویل هغه کوي نو جمهوریت خو دا کارونه نه سوی دی چې وکړي او هلته قانون دلته خو قانون نشته هر ملا په هرې سیمې کې پاچا دی چې څه یې د ملت سره وکړه هغه کېږي هېڅوک هم پوښتنه نه کوي نه هم دنیا به خبره شي دا لا راتلونکي څه وخت کې چې انټرنټ بندېږي دا به د اصلي کیسه شکل به د دې جاهلو خلکو تاسو ته معلوم سي چې دا څومره یو جاهله او دومره بدبخته ډله ده نو هیلهمند یم چې دغه غټې سترې جګړې کې چې موږ لوبو کې چې دا اوس کې موږ په نړۍ کې روان دي موږ یو شل ورته ولاړ شو د دغه بدبختۍ څخه موږ وساتل سو او دغه ناخوالې څخه موږ وساتل سو د ملت ورځ تر بلې پر تباهي روان دی دا د نن ویډیو هیلهمند یم چې سم ترلاسه کړی سي تر بیا په لاس سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه